اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مرګرو السلام علیکم. نن به په پیج نمبر 61 باندې مونږه د الیکټریسيټي اینڈ میګنیټیزم کوم د چپټر چې موږ ختم کوو د دې ایکسرسایز چې دا به وایو صحیح ده. ها نو د ایکسرسایز ته تاسو ګورئ په دې کې دلته کې موږ ته وایي ټیک د کریکټ انسر صحیح جواب چې دی هغې ته ټیک نشان ولګوئ. دا به زموږ سره 1 نمبر کوېسچن دی صحیح ده. دلته به تاسو له یو سټیټمنټ درکړی او لاندې به سره څلور اپشنز درکړي چې په دې کې کوم جواب صحیح وي تاسو هغې ته ټیک نشان چې دی نو دا ولګوئ. نو په دې کې 1 نمبر دی The flow of current in an electric circuit is controlled by د کرنٹ بهیدل چې دی د کرنٹ راتلل چې دی د کرنٹ دا سفر چې دی د بجلی په یو سرکټ کې وای دا قابو کیږي یا مونږ قابو کوو په څه باندې صحیح ده. یو د A نمبر بلب، B نمبر دی کاپر وایر، C نمبر دی سویچ او D نمبر دی ربر. نو په دې کې وای مونږ کرنٹ په څه باندې قابو کوو. نو بلب هم نه دی، کاپر وایر هم نه ده او ربر هم نه دی. په دې کې C نمبر چې دی C نمبر اپشن چې دی زموږ سره صحیح دی سویچ. ځکه سویچ چې په هغې کې مونږ لګولی نو دغه د دغې دپاره چې مونږ کرنټ دې ته آف کو یا آن کو نو په کرنټ مونږ په دغې باندې چې دی نو کنټرول کوو قابو کوو صحیح ده. نو په دې کې زموږ سره C نمبر چې دی سویچ اپشن چې دی دا صحیح دی. بیا 2 نمبر ته وګورئ وایي کرنٹ کین ایزیلی پاس تھرو کرنٹ په اسانه باندې پاس کیدی شي. A نمبر سټیل پیپر کلپ او B نمبر دی ګلاس سټریپ، C نمبر دی پلاستیک کامپ او D نمبر دی ووډن سپون. کرنٹ په اسانه باندې په دې څلور واړو کې د چا نه پاس کیږي؟ د سټیل پیپر کلپ نه. د سټیل پیپر کلپ په تاسو لیدلی د کاغذونه یا پاڼې چې په د یو بل سره کلکوي صحیح ده او د سټیلو نه جوړي. نو دغه او بل دی د شیشې یو ټوکړه د پلاستیکو منګز او د لرګو سمسوکۍ د لرګو چمچه. نو دا درې واړه نه دي او په هغې کې A نمبر اپشن چې دی په دې کې زموږ سره صحیح دی ځکه د دې نه کرنټ په اسانه باندې پاس کیدی شي ځکه چې دا یو کنډکټر دی صحیح ده. بیا 3 نمبر ته تاسو ګورئ وایي how many poles are there of a ring shaped magnet. یو رینګ شیپډ میګنیټ چې دی رینګ شیپ میګنیټ چې دا یو ګول میګنیټ یو ګول مغناطیسي صحیح ده. نو دا په دې کې وایي پولز چې دي دا سوی قطبونه پکې سوی. یو بار میګنیټ چې دی په تیرو ویډیوګانو کې تاسو لیدلی موږ ویلي د هغې په باره کې د هغې چې څنګه دوه پولز دي نارت پول او ساوت پول. نو داسې وایي د دې رینګ شیپ میګنیټ چې دی د دې څو پولز دي د دې قطبونه به سوی. نو A نمبر 1 دی، B نمبر 2 دی او C نمبر دی 3 او D نمبر دی 4. نو څنګه چې د یو بار میګنیټ قطبونه دوی دغه شانتي یو رینګ میګنیټ چې د دې به هم دوه قطبونه وي صحیح ده. دا B نمبر اپشن پکې زموږ سره صحیح دی. یو رینګ شیپ میګنیټ چې دی د دې یو له پاسه مخې یو لاندې مخې نو دا دواړه قطبونه یو مخ په یو مخ باندې یو قطب یو په بل مخ باندې وي بل قطب صحیح دی. یو پول یو سایډ ته وي بل پول وي بل سایډ ته. د څلورم نمبر ته تاسو ګورئ وایي a freely suspended bar magnet always stays along. یو آزاد فری ځوړند کړی شوی بار میګنیټ چې دی که نه یو مغناطیس دی چې کله په ریسټ کې صحیح ده نو دی به څنګه وي د ده پوزیشن به څه وي دی به په کومو اطرافو کې چې دی نو دی سټی کوي صحیح ده. نو A نمبر اپشن زموږ سره دی ایست ویست ډایرکشن مطلب دی به په مشرق مغرب په دې طرفونو کې به دی سټی کوي صحیح ده. مطلب یو پول به ایست بل به ویست داسې به نارت ساوت ډایرکشن کنه شمال جنوب اطرافو کې به مطلب یو پول به نارت ته یو به ساوت ته. C نمبر دی any ډایرکشن مطلب په هر طرف کې کیدی شي صحیح ده. مطلب څه طرف به معلوم نه دی خو چې په کوم طرف کې دی ریسټ سکون ته راغی. او D نمبر دی کیپس اوسیلیټینګ مطلب دا دی چې دی به دا اوسیلیشن کوي. یو پنډولم چې دی هغه به تاسو کتلی صحیح ده هغه چې کوم مومنټ کوي صحیح ده. نو وایي دی به هغه شانتې مومنټ چې دی نو دا کوي مطلب داسې آګې پیچې صحیح ده ټو اینډ فرو موشن ورته موږ وایو که نه دی به داسې اوسیلیشن کوي. دا څلور زموږ سره چې دي نو دا څلور اپشنز دي. نو په دې کې څنګه چې
په تیر ویډیوګانو کې هم موږ ویلي چې یو بار میګنیټ چې کله موږ په یو سټینډ باندې آزاد ځوړند کړو نو دی به چې کله دی ریسټ ته راشي چې کله دی سکون ته راځي نو دی به همیشه په نارت ساوث ډایرکشن کې یو نارت پول چې دی هغه به نارت ته اشاره کوي او ساوث چې دی هغه به موږ ته ساوث ښیي نو دی به په نارت ساوث ډایرکشن کې چې دی نو هغه دی په سکون کې صحیح ده دا نور آپشنز چې دی نه دا زموږ سره غلط دي دا یو چې دا نه دا پکې صحیح دی صحیح ده بیا دی which one is the true statement دا لاندې تاسو له څلور statements درکړلي په دې کې وایي کم یو صحیح دی صحیح ده په A نمبر کې وایي نارت پول اټریکس نارت پول چې دی وایي دا نارت پول ځان ته راکاږي یو دوه بار میګنیټس تاسو راواخلئ او په دې کې دواړه ان تاسو کله یو بل ته نږدې کوئ نو دا دواړه یو بل راکاږي نو دا خو یو بل نه راکاږي دا سټیټمنټ غلط دی بیا د B نمبر نارت پول ریپیلز نارت پول چې دی وایي دا نارت پول تمبی صحیح ده نو دا سټیټمنټ چې دی دا زموږ سره صحیح دی دا پکې ټیک دی B نمبر صحیح دی بیا C نمبر چې دی دا هم غلط دی وایي ساوث پول ریپیلز نارت پول چې دی وایي نارت پول ریپیل کوي تمبی نو دی نارت پول ریپیل کوي نه دی نارت پول اټریکټ کوي ساوث پول به نارت پول اټریکټ کوي डी نمبر دی ساوث پول اټریکټ ساوث پول وای ساوث پول راکاږي جنوبي کم قطب چی وای دی جنوبي قطب راکاږي نه نو دی هم نه راکاږي دی ریپیل کوي دی راکاږي او دی هم ریپیل کوي خو صرف دا یو سټیټمنټ پکې صحیح دی نارت پول ریپیلز نارت پول تمبی دا سټیټمنټ B نمبر چې دا زموږ سره صحیح دی صحیح ده بیا دلته کې تاسو لاندې وګورئ وای رائټ شارټ انسرز د دې به تاسو ولیکئ لنډ جوابونه 1 نمبر why does a bulb light up in a closed circuit یو کلوز سرکټ چې دی یو بند سرکټ چې دی په هغې کې وایي یو بلب چې دی ولې لایټ اپ شي مطلب دی ولې ښی نو د سرکټ دوه اقسام دوه قسمونه ما تاسو ته ویلي چې یو ته موږ اوپن سرکټ وایو بل ته موږ کلوز سرکټ وایو اوپن سرکټ څه دی په موږ کې چې په هغې کې چې کله موږ دا سویچ آف کو نو هغې ته موږ وایو اوپن سرکټ صحیح ده یو سویچ منګه په یو سرکټ کې لګولای کنه د سرکټ مختلف کمپوننټس دي کنه نو په هغه کې یو منګه سویچ استعمال کړی د کارنټ د آن کولو د آف کولو د پاره چې کله منګه د سویچ آف کو نو دا بلب چې د زموږ سره مړ شي ځکه چې کرنٹ پاس کېدل بند شي په دې سرکټ کې کرنٹ بهیدل بند شي نو په دغه کې زموږ سره په دغه حالت کې بلب چې د صحیح په اوپن سرکټ کې دا آفي مړی او چې کله منګه دغه سرکټ کلوز کو مطلب سویچ آن کو صحیح ده نو بلب زموږ سره لایټ اپ شي مطلب دی هغه خشي صحیح ده نو دلته کې سوال زموږ نه دا کوي why does a bulb light up in a closed circuit دا بلب ولې لایټ اپ شي دا ځکه لایټ اپ شي چې د کرنٹ هغه فلو سٹارټ شي کرنٹ بهیدل شروع شي ځکه سرکټ زموږ سره کلوز شو موږ سویچ آن کو صحیح ده بیا د 2 نمبر you are given a bulb تاسو سره یو بلب شته what other components are required to light it up نو نور کم اجزا زموږ سره پکار دي چې یو سرکټ مکمل جوړ شي او دا بلب منګه خکو نو د دې لپاره موږ سره پکار دی بیټري صحیح ده یو کاپر وایر پکار دی زموږ سره صحیح ده او یو زموږ سره پکار دی سویچ منګه دا ډایرکټ کوم جوړولای شو خو سویچ صرف د دې لپاره دی چې منګه هغه پاغه باندې کرنٹ آن او آف کو صحیح ده نو دغه درې سيزونه زموږ سره نور پکار دي چې منګه دا بلب خکو بیټري خو د دې لپاره چې کم منګه کرنٹ سپلای کی صحیح ده چې د کم نه منګه کرنٹ حاصل کو صحیح ده او سویچ د دې لپاره دی چې منګه په دا کرنٹ آن آف کو صحیح ده او کاپر وایر د دې لپاره چې یاره منګه د بلب لته کنیکشن ورکو چې دته دا کرنٹ په دغه تار کې لاړ شي دا کمپلیټ سرکټ شو صحیح ده بیا 3 نمبر why an iron nail stuck to a magnet attracts another nail ولی د وسپنې یو میخ چې دی دا په یو مغناطیس پورې چې کله دی موږ کلک کړی نو د نور میخونه ځان ته راکاږي مطلب یو مغناطیس موږ راواخلو په هغې پورې یو میخ کلک کړو نو دغه یو میخ چې دی بیا نور میخونه ځان ته راکاږي دا ولې نو دغه یو میخ دا نور میخونه ځان ته ځکه راکاږي چې دی هم په دغه ټایم کې یو عریضي مغناطیس شي صحیح ده نو د دغې وجې نه دی نور میخونه ځان ته راکاږي کله چې دی موږ د دې مغناطیس نه موږ ډیټیچ کو مطلب لرې کړو نو بیا د نور میخونه ځان ته نشي راکاو دی خو په کله چې د سو پور چې دی په دغه مغناطیس پورې کلک د نور میخونه ځان ته راکاږي ولې چې دا په دغه هغه مغناطیسي اثرات چې دی هغه راشي ځکه چې دی په میګنیټ پورې اټیچ کنه نو دته هم دا مغناطیسي اثرات په دغه راشي د نور میخونه ځان ته راکاږي بیا د 4 نمبر how are directions found using a magnetic compass اطراف موږ څنګه معلومو میګنیټک کمپاس چې دا موږ استعمالو په دې باندې موږ اطراف څنګه معلومو نو یو میګنیټک کمپاس چې دی یو مغناطیسي کمپاس چې دا چې تاسو کله راواخلئ صحیح ده
نو په دې کې یو ان چې دی هغه ویستلی شوی صحیح ده او دا کومه میګنیټک هینډ چې کوم سره موږ سره پکې لګېدلی صحیح ده چې په نارت ساوث ډایرکشن کې دا همیشه کله چې دا کمپاس پروتي په یو پلیټس سرفیس باندې په یو همواره سطح باندې موږ دا کمپاس کیدو په ټیبل باندې یا په ځمکه باندې صحیح ده نو په دې کې چې دا کوم ستن لګېدلی نو دا د کمپاس دا ډایل چې دی مطلب که دا هر طرف ته تاو شوی راتاو شوی خو دا ستن چې دی دا همیشه په نارت ساوث ډایرکشن کې نو موږ به په دې ډایل کې دا ان چې دی دا ان به د ستنې ته برابر کو دا ستن به ورته پوینټینګ کوي صحیح ده نو په دغه طریقه باندې په کمپاس کې په میګنیټک کمپاس کې چې موږ اطراف معلومولی شو صحیح ده دغه طریقه ده چې موږ ورته دا ډایل سیټ کو نور هغه ستنه په خپله باندې نار ته چې دی هغه اشاره کوي صحیح ده که مثال په طور باندې دا ډایل دا میګنیټک کمپاس سره په میز باندې هر څنګه چې پروت دی خو دا ستن به همیشه په نارت ساوث ډایرکشن کې صحیح ده بیا 5 نمبر ته وګورئ وایي a balloon is charged by rubbing it with a woolen cloth یو بلون چې دی دا منګه د وړۍ په یو کپړۍ پورې ومږله او دا چارج شوه why does it stick to a wall when brought near it نو دا بیا کله چې یو دیوال ته موږ نږدې راوړو دا په دیوال پورې نښلي ولې نو ګوره یو پوکڼی چې دی دا چې کله تاسو د وړۍ په کپړۍ پورې دا تاسو ومږئ نو د وړۍ د دې کپړۍ نه الکترون لاړ شي الکترون ټرانسفر شي دی بلون ته دی پوکڼۍ ته نو دا په دې باندې نیګیټیو چارج راشي صحیح ده نیگیټیو چارج چې په دې کله راشي نو بیا چې کله تاسو دیوال ته نږدې راوړئ د دیوال کم دا سطحه چې ده په دې کې چې کم الکترون نو دا هغه دیکه کی شا طرف ته دیکه کی صحیح ده سلایټلی غونته کی دیکه کی نو دا پوکڼۍ په دې دیوال پورې بیا اونخلي ځکه چې په دې پوکڼۍ باندې الریډي نیگیټیو چارج یو دا چې کله د دیوال سطحې ته نږدې راوړم د نور کم په سطحه باندې چې کم الکترون هغه دی دیکه کړو نو په دې دیوال په دې سطحه باندې اریزي مثبت چارج راغی په دې باندې اریزي پلس چارج راغی نو موږ ته خو پته ده چې پلس او ماینس یو بل راکاږي نو د دې وجې نه به دا پوکڼۍ به په دې دیوال پورې څه کېږي دا به انخلي نو دا ایکسرسایز او پر روانه ویډیو کې به انشاءالله بیا دې کم نور سوالات چې وغیره هغه به کوو صحیح ده په دې پسې بیا په پیج نمبر 109 باندې دا کنسټرکټډ ریسپانس کوېسچنز دي دا به هم پسې بیا انشاءالله په بل ویډیو کې وکړو صحیح ده او د روانې ویډیو پورې تاسو سپارم په الله د الله په امان